زما میلمنو ته زه څومره ټورسټ دي که د سوات دي یا د سوات نه بهر دي زه هغو ته وایم چې تاسو ګبین جبې ته راشئ. ګبین جبه ډېر ښکلی ځای دی او یو ډېر ښه ایونټ دلته کې 2 ورځې د حکومت ته طرف نه وو نو خلکو ډېر انجوی وکړه موږ په خپله وکړه. نو زموږ تاسو ته درخواست دی چې ګبین جبې ته راشئ. روډ هم ښکلی کلیر دی. اوټزل په حوالې سره خو به دا وایو چې دلته کې اوس نو ډېره ده نو بره په ټاپ کې تاسو ته مطلب دونه فیسیلیټي نشته نو تاسو به لاندې لالکو ورته وایي هلته کې رسټورنټ ښه کولاو دي ښه زبردست ماحول دی تاسو ته به هېڅ مسله هم دی. داسې ده چې تاسو کتلي وو چې کوم ایونټ خو زموږ چې و د فرایډې نه و نو تاسو ایونټ مونږ فرایډې نه پلان کړی و فرایډې نه سنډې پورې چونکې برابري دومره ډېره زیاته شوې وه چې د قدرت سره جنګ نه کېدله پاسبل نه وه نو د قدرت ته غاړې وه نو بیا مونږ ایفرټس ټیمې پلس مونږ ایډمنسټریشن پولیس او کانټریکټر زموږ سره چې کوم چې و هغې ایفرټس وکړل نو الحمدلله روډ مونږ په یو ورځ کې کولی وکړو نو پروګرام پرون نه سټارټ دی ماشاءالله ډېر زیات ښه هغې دی او دې سره به زمونږ ګبین جبه چې کومه چې ده دې سره به هغه پروموټ کېږي. تېر کال هم دا پرورې کې شوی او څه کال یې ده بیا مونږ پرورې کې بیا ډي سی صاحب هغه طرف دا انسټرکشن و چې دا به مونږ هغه کې ورو چې دا به هر کال یې په پرورې کې مونږ وکړو دا ایونټ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حبیب الله دی. زه ملکڼ یونیورسټۍ سره تعلق لرم هلته لیکچرر یم. دلته ماشاءالله ډېر ښکلي پروګرامونه شروع دي او د سوات موسم خو اسیم ډېر ښه دی بیا د واورو موسم دی او دلته انظامات خو لږ ډېر کمی خو خامخا وي خو نه الحمدلله کافي روډ هم برابر دی او زموږ ټولو ته دا درخواست دی چې هغوی دلته راځي او دلته دا موسم انجوی کوي.